سلامونه نیکې هیلې احترامات د مظلوم غږ خیر بنسټ مسؤله یم. زه نن یو ځل بیا یو داسې کورنۍ ته راغلی یم چې ډېر د غربت او فقر سره ژوند کوي، چې یو ورور سخت مریض دی. نو دغه مورکۍ څنګ ته راغلی یم. راځئ له ما سره پاتې شئ او دا ویډیو تر پایه وګورئ. السلام علیکم مورجانې. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ ښه یې؟ شکر راغلی. ښه یې؟ مورجانې تاسو خپله خاص دی؟ صحت ښه دی؟ تاسو خیر غواړم. ته خپله ښه یې؟ شکر. د مورجانې دا چې موږ ستاسو مخکې هم ویډیو شیر کړې وه او اوس هم راغلي یو تاسو د دغه زوی لپاره چې دا په څه حالات کې دی. اوس هم دا تداوي لپاره وړی وو. اوس څنګه دی د دې مریضتیا؟ والا زویه هغه تا چې پیسې راته راکړي وو دا مې وړی وو هلته پېښور ته رحمان هسپتال ته. هغه وویلې چې د دې علاج کېږي، خو د پیسو ضرورت یې پیسې راوړه بسترې کړه چې د دې پوستکي لیزر کېږي، بدلېږي، پوستکي ایستل کېږي. نورو هیله مې دا ټولو هیوادوالو ورونو نه دا هیله مې ده چې اول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بعد سلام، چې دا ټول ورونو ما سره مرسته وکړي او لاس مې را سره وکړي چې زما نور غټې وټې ستونزې نشته. دا زوی مې دی شپه ورځ په ژړا راته ناست دی. واښه به م ټکوم، الله ته سوال زارۍ کوم چې دا ورونو ما ته وګوري او ما سره مرسته وکړي چې څونه چې هغسې کېږي، هر څونه چې وسه کېږي خپل اولادونه مخکې ودرېږي، داسې فکر وکړي لکه دا د دوی اولاد دی او داسې فکر وکړي لکه زه م د هغوی مور یم. څوک بچا باندې چې خپل اولادونه ګرانه وي هغه لږ ما سره مرسته وکړي، څه چې له وسه کېږي هر چا مرسته وکړي چې زه مې د دې زوی علاج وکړم. او که تاسو مسلمانان یو باور لرئ دا 8 میاشتې کېږي دې 1000 روپۍ بیل راغلی هغه موږ نه دی ورکړی. د خوراک د څښاک نه مې یارانې تا سره د خدای ډېره ښه وکړي چې ته راته راوړې وخورو. داسې وخت راځي چې خالي وګورو چې سپینې جوش یو او وړو ته کېږدو په دې ویم شکر وباسئ چې څه وکړو. دا دومره نقصې دي، دا یو بېلابېل مې وړی ټسټونه مې ورته کړي دي. دا ټولو ورونو ته مې دا عرض دی چې دا ټول ورونه ما سره مرسته وکړي، خپل اولاد غوندې، خپل ورور غوندې، خپل مور غوندې ما سره مرسته وکړي. دا ټول نقصې دي او دا دوايانې دي. دا وګورئ زما نه شپه شپه شته نه ورځ ورځ شته او دا راته پروت دي. الله ته ډېر سوال کوم، اول الله ته سوال، بیا دوباره دې ورونو ته زه سوال کوم چې ای ورونو هېوادوالو هر څوک تجار دي، دوکانداران دي، نور مال کاروبارونه لري، خدای دې ورته ډېره ډېره ورکړي. الله دې موږ ته خدای دې وله ورکړي چې ما سره مرسته وکړي. دا زما د زوی حالات نور نشم لیدلی. په خپله شکر لرم، زړه حمله لرم، بېوسه عاجز مسکین د خدای مسلمانه یم. الله ته دعاګانې کوم، همیشه به وله دعاګانې کوم شپې تهجد کې او چې چا را سره مرسته وکړه هغه اوس سره د خدای مرسته وکړي. بیرون خلکو نه وتلی دی او کور کې هم دا حال دی، هر یو تېنه ګرېږه کوي. زما هم نوره چاره نه کېږي. د مسلمانانو ورونو ته مې دا لمنه غوړولې، د دې لمن ته مې وګوري هر یو چې مور خور لري، اولادونه لري، صدقه یې ماته حواله کړي چې زه مې ترې خپل زوی تداوي وکړم. ډېره ناچاره یم، ډېره بېوسه یم، نوره مې چاره نه کېږي. د ورونو مې دا هیله ده چې الله سره مرسته وکړي وباسي مورجانې. تاسو حتما دغه ورونه چې ویډیو ګورئ ستاسو داسې نه کوي. مورجانه ته څه غوښتنه لرئ هغه ورونه چې ستاسو اوس مهال ویډیو ګوري؟ تاسو زه دا غوښتنه لرم چې ما سره مرسته وکړي او زه ښه شم. مرسته زه غواړم چې زه ښه شم، زه هغه چې چا سره ګرځم کرکه رانه کوي بس. او دغه حالات دې زما وګورئ ورونو، تاسو دې ته وګورئ اولاد مور خپل زخمونه خپل درد غم نشي لیدلی. زه دې سره شپه ورځ په ژړا راته ناسته ده او زه م ورته ژاړم دا م راله ژاړي. دې ورونو مې دا هیله ده چې د دې ژړا ته وګورئ، زما فقیرې بېوسلې عاجزې مسکینې مور ته وګورئ او ما سره مرسته وکړئ. حتما مورجانې هغه ورونه چې تاسو ویډیو ګوري حتما ستاسې داسې او تا سره خدای ښه وکړي چې دا همیشه راوړي وخورو چې رانه شي، نور خو څوک نه راکوي. دغه د موادونو چې راشي زموږ نومونه نه لیکي ځکه د بېوسې عاجزې فقیرې مسکین یم. دا ورونه مې همدا هیله ده
مې شپې دا خپل وځي پلس ټول کې خرڅ کې بیا شپې ته وړه ګروګې راوړي هغې باندې موږ ډوډۍ خپل وګورو یا ځان وګورو برقونه نه لرو سولر نه لرو نور څه شی نه لرو خدای لا ته ناست شو حتی دومره خفه کېږم ځینې وخت وایم چې ټول وایل مې واخلم او سیند ته لاړ شم سیند کې ځان راواچوم زه نه ډېره تنګه یم ډېره ستړې شوې یم نوره بس تاسې دعا وکړئ انشاءالله دغه ورور چې ستاسو ویډیو ګوري حتما به ستاسې لاسنیوی کوي 13 کالو عمر دی دا زما 13 کالو شلم دا مې ژوند دی دا خدای دې دا ابراهیم ورور سره مخه وکړي خدای دې زړه کې رحم واچوي هغې زواره راته راولېږلو اوس لږ خپله کوشش وکړي خپل مور غوندې ما سره مرسته وکړي چې زما د دې زوی زموږ هم دا ابراهیم ورور ته کېږه د نور ورونه نور ګرانو هېوادوالو تاسې د دغه مورکۍ غږ واورېد چې څومره د ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده حتی چې دومره تنګه شوي چې وایي چې خپل اولادونه واخلم او سیند کې ځان وغورځوم او دغه ورور دغه حالت ته وګوري مخکې هم زه راغلی وم خدای دې ښه وکړي ابراهیم ورور سره هغې هم مرسته کړې وه نور ورونه هم مرسته کړې وه ما یې دغه مورکۍ ته راوړې وه چې خپل زوی ته دعوې وکړي نو دا ورور ته دعوې لپاره پېښور ته مې وړی وم هغه راسره ومې لګول اوس مې راوړو یو میاشت تېره شو بیا خراب دی بس نه یې چې بټله پسې همداسې ورونه څخه زه هیله کوم او د دې غم وکړمه چې راځئ د دغه کورنیو لاسنیوی وکړئ همداسې نورو کورنیو هم چې موږ یې ویډیو شیر کوو تاسې یې لاسنیوی وکړئ راځي نو د دغه مورکۍ د سترګې اوښکې اسیم پاتې دنیا ده نه دولت وړل کېږي نه ځانان وړل کېږي نه بل څه شی وړل کېږي نه طلا وړل کېږي یو مورکۍ بې وسلې بې دست خلکو عرض واخلئ هغه به تاسو په آخرت وګورئ خدای به په آخرت ښایسته کړي او چې شی هم نه وړل کېږي پاتې دنیا ده څوک چې لري هغه د خدای ته مخکې او ما ته د ورسره راولېږي نور به چاره نه کېږي بس د هیله کوم مورې مه ژاړئ افغانستان د ټول د مشکلاتو څخه ډک د مورې نور مه ژاړئ موږ به الله ته صبر کوو ګرانو هېوادوالو تاسو دغه مورکۍ اوښکې وچې کړئ ښه ښکلی ځوان دی خو د دغه مرض له وجې نه شي کولی چې خپل همسنګو سره وګرځي او دغه خوشحالي وکړي په دې خاطر چې دا د ورځې 2 جوړه 3 جوړه جامې واغوندي بیا هم دا وایي چې زما کالي د لیدو نه وي او خپل زما همزولې ما خپل ځان جامې چېرته یوه سمې نه وي یو نه سوال وکړم ورته غاړه کې واچوم بل نه سوال وکړم غاړه کې واچوم بل نه سوال وکړم بې وسله بې دستو ناست یو ورته نو راځئ وروڼو د دغه مورکۍ د دغه ورور غږ مو واورېد د دغه کورنیو لاسنیوی وکړئ همداسې نور ویډیو چې موږ شیر کوو دغه کورنۍ هم لاسنیوی وکړئ دا دنیا خو هسې پاتې دنیا د ورونو راځئ آخرت ته هم ځان سره باید موږ یو څه یوسو په دومره سخته مشکلاتو او دومره سخته شرایطو کې څوک بیرون ته نشي وتلی خو موږ د خپل هېوادوال دغه حال نشو لیدلی نو دغه لپاره موږ ملاتړ کړی او خپل هېوادوالو لپاره بیرون ته وتلي یو چې د دغه غږ تر تاسو ورسوو او تاسې دغه کورنۍ لاسنیوی وکړئ موږ ته د الله تعالی نور هم توفیق راکړي چې موږ د دغسې کورنیو غږ تر تاسې ورسوو او الله تعالی دې تاسو ته په مال او کاروبار کې برکت واچوي او تاسو ته توفیق درکړي چې د دغسې کورنیو لاسنیوی وکړئ نو راځئ همدې لور ته ورکوي ما ته یې راوړي هر چا چې ورکړي امانت سلامت راته راوړي دي خدای دې ګل و ګلزار کړي مور و پلار جنتي کړي خدای دې د دې ځواني کې برکت واچوي ارمانونه خدای ټولو مسلمانانو سره پوره کړي بس ورونو زما همدغه تاسو ته غوښتنه ده چې دغه مورکۍ غږ مو واورېد چې ډېر دردونکې ده او د دغه کورنۍ لاسنیوی وکړئ نو تاسو هم خپل خورکۍ هم مه خفه کوئ چې زه په دومره سخته شرایطو کې ستونزو کې هم زه د خپل هېوادوالو لپاره بیرون ته وځم او د دوی غږ تر تاسې رسوم او له تاسو څخه هیله کوم چې ما هم خوشحاله کړئ او چې الله تعالی به هم زموږ راضي شي او کورنۍ لاسنیوی وکړئ چې الله به له تاسو څخه هم راضي وي او دغه کورنۍ او دغه مورکۍ او داسې نورو میندې خویندې هم له تاسو نه خوشحاله هم وي او راضي هم وي الله تعالی به هم له تاسو نه راضي وي او دا به ستاسې د آخرت ګټه وي که څوک غواړي چې خپلې مرستې په شفاف ډول تر اړمنو کورنیو ورسول شي خپلې مرستې په مظلوم غږ خیر بنسټ ته وسپارئ د مرستې لپاره زما د واتساپ شمېره ده 080 شپږ شپېته 902 نور مو وخت نه نیسم الله مو خدای پاک